آندونه تبصرې او مرکې ستاسو نظر تر تاسو، ستاسو تحلیل. فدایان. کله چې د لویدیځ لښکرو 2 لسیزې وړاندې په ګران هیواد هجوم راوړ او واکمن اسلامي نظام یې له واکه ګوښه کړ، همغه وخت د حق او باطل د جګړې یوه متفاوته بڼه دلته پیل شوه. کفرپال پوځونه له هر اړخه په ټکنالوژي سمبال ول، په داسې حال کې چې د مجاهدینو لاس له هر ډول مادي قوت خالی، خو زړه یې د ایمان په رڼا منور و. څرنګه چې د یرغل په ابتدا کې اسلامي امارت او په رأس کې مرحوم لوی ملا صاحب د یرغلګرو په مقابل کې د جهاد هوډ وکړ او د افغان مجاهد ملت د قیادت مسؤلیت یې واخیست، همدا پیمان بسته شو چې د اسلامي نظام تر بیا حاکمیت او بشپړې خپلواکي پورې به د یرغلګرو او کرایي جګړه مارو په وړاندې مبارزه کوي. له حالاتو هیڅ نه ښکارېده چې مجاهدین دې میدان وګټي، خو الله پاک خپله وعده رښتینې کړه او خپل حق صف او بې اسرې پرګنې د استشهاد په یوې ځانګړې اسلحې ونازول، هغه اسلحه چې په خورا جوش او ولولو سره د فرعوني لښکرو ګونډې ماتې او د دوی تاړاکې پر شا ټیل واهه. د استشهاد د مدرسې او فلسفې اړوند لیکل او تحلیل د یوې مقالې کار نه دی. هغه مدرسه چې فارغان باید تر ټولو د لقا تږي او په باطل سختو، هغه مدرسه چې د باطل په زامنو یې ورځ شپه او کړۍ خورا راتنګه کړه. دا مدرسه دومره له نورو ځانګړې وه چې په خپله غیږ کې آن د امیر المؤمنین فرزند خالد تقبله الله وروزلو او قربانۍ ته یې وړاندې کړ. تېره اونۍ د اسلام د همدې ایثارګرو سپاهیانو په یاد کې د خواله رسنیو افغان قلموالو د فدایان هشتاګ انتخاب او د دوی کردار او کارنامې یې یادې کړي. په یاد هشتاګ چې له 50,000 زیاتې تبصرې وشوې او د ډیرو رسنیو پام یې ځان ته راواړولو، له ځان سره یې داسې انځورونه او ویډیو کلیپونه درلودل چې د فدایي ځوانانو حقانیت، میړانه او سرښندنه یې له ورایه وانمود کوله. له هغې بېشماره تبصرو دلته د مثال په ډول څو ستاسو مخې ته ږدو. آندونه تبصرې او مرکې ستاسو نظر تر تاسو، ستاسو تحلیل. فدایان. اسماعیل نثار لیکي د زری حساب لپاره دا دنیا جوړه شوې. کله چې جهاد فرض عین شو او یو تعداد مسلمانانو د خپل غوښو او هډونو سودا له خپل رب سره وکړه، نور مسلمانانو ځانونه غلي کړل او په دعاو یې جنت غوښت. بعض خو د الله تعالی پر ضد جنگ ته راووتل. دا خلک ټول په یو جنت کې نه رایوځای کیږي. رحیم سکندر لیکي هغوی چې د اشغال ضد یې ځای، ډوډۍ او امکانات ورکړي، په ښکاره د غلام رژیم خلاف قلم نڅولی یا تکتیکي او مخامخ جنګېدل، پوهېدل چې قرباني کیږي خو شاته ونه تنبېدل، مګر د بارودي څادر یارو د خپلې یوې ډلګۍ ځای پر ځای په تنها ځان مقابل لښکر لکه پوچ تخم وشیني. عبدالسلام وزیروال لیکي یو ځوان فدایي ته مې وویل همدلته جهاد وکړه، له فدایي تیر شه. وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې وویل چې فدایي وکړه، اوس تاسو څنګه ومنم؟ احمد الله واسیق لیکي استشهاد د مغرور او طاغوتي غلیم ماغزه سر ته راوستل. موږ د خپلو سپېڅلو استشهادي او فدایي مجاهدینو او د جهاد په لار کې د قرباني شویو فدایانو مدیون او احسانمند یو. یاد به یې هیڅکله هیر نه کړو. فدایان د اسلام د عزت او برم ساتونکی ځواک. توریالی طیب لیکي د فدایانو سرښندنې او قربانۍ زموږ د تاریخ یو ستر او زرین باب جوړوي. د دوی قربانۍ او ایثار و چې د نړۍ زبر ځواک قوتونو ماغزه یې ځای ته راوسته. یاسین حمزه لیکي زموږ فدایان د ستورو سکني دي، ځکه خو یې هر ځای ترتمونه او تور مخونه تر برید لاندې وي. آندونه تبصرې او مرکې ستاسو نظر تر تاسو، ستاسو تحلیل. فدایان.